اسلامي امارت روسیې او امریکا ته بلنه ورکړې چې بیرته افغانستان ته راستانه شي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. نن د یونۍ یا یکشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د اوري 18 او د 2015 زیږدیز کال د اپریل 4 نیټه ده. په قطر کې د اسلامي امارت استازی سهیل شاهین د روسیې له تور نوملړه د اسلامي امارت د نوم ایستلو هرکلی کړی او وایي اسلامي امارت غواړي روسیه او امریکا دواړه د افغانستان په بیارغونه کې برخه واخلي. شاهین د روسیې ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې اسلامي امارت غواړي له ماسکو او بریکس هیوادونو سره همکاري پراخه کړي. د روسیې لوی څارنوالۍ تیره اونۍ د دغه هیواد سترې محکمې ته غوښتنه وړاندې کړې چې په روسیه کې د اسلامي امارت پر فعالیت بندیز ختم شي. اسلامي امارت له 2003 زیږدیز کال راهیسې په روسیه کې د ترهګرو غورځنګونو په نوملړ کې ګډ دی. سهیل شاهین دا غوښتنه مثبت ګام بللی ځکه د ده په باور هم اسلامي امارت او هم مسکو ته دا ګټور دی. هغه ډیره کړې په روسیه کې د اسلامي امارت پر فعالیت بندیز د دې همکارۍ خنډ و، نو دا اړینه وه چې لرې شي. د شاهین په وینا اسلامي امارت غواړي روسیه د افغانستان د بیارغونې برخه شي. هغه ډیره کړې اسلامي امارت لا ډیرې وارې لري، ځمکې لاندې سرچینې، کرنیزې ځمکې او نورې برخې. شاهین ویلي روسیه د سیمې یو ډیر لوی او مهم هیواد دی. زموږ تګلاره دا ده چې له ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول د سیمې له هیوادونو سره اړیکې جوړې کړو. ان امریکا هم کولی شي د افغانستان په بیارغونه کې ونډه واخلي، سره له دې چې د اشغال پر مهال یې ویجاړونکی رول لوبولی و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.